سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له امله ټول افغان ولس او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده. ښاغلي غني په همدې اړه په یو ویډیوي پیغام کې دغه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت بللې او یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې دغې میاشتې ته په درناوي د افغان ملت د سولې غږ ته لبیک ووایي. نوموړي له بېوزلو سره مرسته د عبادت د بشپړېدو وسیله بللې او له بډایه خلکو یې غوښتي چې له دغه فرصته په ګټنې له بېوزلو او په ځانګړې توګه له یتیمانو سره مرستې وکړي. ولسمشر همداراز له افغان ځواکونو هم غوښتي چې په دې میاشت کې د خلکو امنیت خوندیدنې ته لا ډېر پام وکړي او له رسنیو هم غوښتي چې خپلې خپرونې د روژې مبارکې میاشتې له روحاني فضا سره سم برابرې کړي. ماه مبارک رمضان ماه صلح و آشتی است. من یک بار دیگر از طالبان میخواهم که به این ماه مبارک احترام بگذارند و به تقاضای صلح و آشتی مردم افغانستان که در فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح با سریعترین کلمات انعکاس یافت لبیک بگویند. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له امله افغان ولس ته مبارکي ویلې او خپلې نیکې هیلې وړاندې کړي دي. تدامي چې اماماتو په همدې اړه په یو پیغام کې ویلي د روژې میاشت د افغانانو لپاره د عبادت او ریاضت ځانګړی فرصت برابروي او په وینا یې دغه میاشت په افغانستان کې له جګړې ځپلو سره د خواخوږۍ څرګندولو وخت هم برابر کړی دی. د نوموړي په وینا د روژې میاشت به د دې فرصت هم برابر کړي چې ټول ولسونه له یو بل سره نږدې شي او د دې میاشتې عظمت ته په کتو ملګري ملتونه د شخړې په ټولو اړخونو غږ کوي چې جګړه ودروي. له دې سره سم د امریکا ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له امله په یو پیغام کې د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده. ډونالډ ټرمپ دغه میاشت د یوې لا همغږې او د درناوي وړ ټولنې د رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. ښاغلي ټرمپ روژه نیول او له نورو سره ښه کول د دغې میاشتې د عمده فرایضو په توګه اشاره کړې چې مسلمانان یې په روژه کې کوي. ولسمشر غني به د پاکستان د لومړي وزیر په بلنه د اقتصادي مسایلو او سیمه ییز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان لومړي وزیر تېره ورځ له ولسمشر غني سره په ټلیفوني اړیکه کې ژمنه وکړه چې هیواد یې هر ډول همکارۍ ته چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل شي چمتو دی. ولسمشر غني د افغانستان په سولې بهیر کې د پاکستان د لومړي وزیر د ژمنتیا ستاینه وکړه او زیاته یې کړه افغانستان د اقتصاد او سیمه ییز اتصال پر محور له نوې جوړې شوې روحیې هرکلی کوي. په دې مکالمې کې عمران خان د افغانستان د سولې پروسې څخه همجانبه ملاتړ اعلان کړ او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم هرکلی وکړي او ویل د پاکستان د حکومت هم نظر برنامې لري او د دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غني ته بلنه وکړي د پاکستان څخه لیدنه وکړي او د دواړو مسایلو په هکله د نږدې څخه بحثونه وسي او فیصله وسوه چې د دواړو هیوادو ډیپلوماتیک مرجع به په یو مناسبه تاریخ باندې کار وکړي. چین د سولې مشورتي لویې جرګې د بریالي ترسره کېدو هرکلی وکړ. د چین د کانګرس مرستیال او د سره صلیب مشر تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو همداراز د چین د سره صلیب او د افغانستان د سرې میاشتې ترمنځ د زړهسوري ناروغو ماشومانو د درملنې په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي، له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو شریکولو او همداراز په بېلابېلو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخو کې د پانګونې په اړه بحث او خبرې کړي دي. 18 طالبان د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ووژل شول او 25 نورې ټپیان دي. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دغو عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شوي د یادې ډلې د نشهیي او چاودونکو توکو 53 کارخونې هم له منځه تللي دي. ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. ولسمشر غني وایي د کابل د شاتوت بند د جوړولو چارې به ډېر ژر پیل او کابل سیند به تر راتلونکو 6 میاشتو پورې اساسي بدلون وکړي. ښاغلي غني تېر ماښام په سولې مشورتي لویه جرګه کې د کابل د خلکو له اساسو سره په کتنه کې زیاته کړه د کابل ښار پراختیایي پلان او طرحه په 6 ټوکو کې برابره شوې او د هغې له تطبیق وروسته به کابل بېلوری حرکت ونه کړي. د نوموړي په وینا په نږدې راتلونکي کې به 90 سلنه دولتي ادارې او تاسیسات دارالمان سیمې ته انتقال شي.
او د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په توپ دښته کې یو موټر بم کشف او له منځه یې وړل شو. د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه موټر بم چې د طالبانو له لوري د ترهګریزو بریدونو لپاره جوړ شوی و تېره ورځ له منځه وړل شوی دی. د سرچینې په وینا د دغه موټر بم د شنډولو پر مهال د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښتې هم رامنځته شوې چې په پایله کې د میدان وردګو د امنیه قومندان د ساتونکو مشر ټپي شو او دمګړې پیاده سیمه کې وضعیت آرامه دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.